بسم الله الرحمن الرحیم. د هرات ملي ټلویزیون معزز لیدونکو په سلامونه مو هرکلی کوم. نن یو نه یکشنبه د 1444 هجري پر مسکال د رمضان المبارک 13 نیټه ده چې د 1402 دوري اعمال د شلمې نیټې سره سمون خوري. ستاسو پام د دې مهال خبري ټولګي ته راګرځوم. په سر کې د څو خبرونو سرټکي. د هرات ګمرک د لوري په یو کال کې د 25 میلیارډ افغانیو عاید د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارډ افغانۍ زیاتې راټولې شوې دي. یو شمېر خبریالانو او هنرمندانو ته د مولانا حقاني د لوري د مېلمستیا برابرول. مولانا حقاني وایي روژه یو بل ته د نږدې کېدو میاشت ده. او د نشي توکو د پلور په تور د 2 تنو نیول کېدل. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشي توکي ترلاسه شوي دي. او اوس هم پام وکړئ بشپړ خبرونو ته. د هرات د اطلاعات او فرهنګ ریاست یو شمېر خبریالانو او د رسنیو مسؤلانو ته د روژه ماتي مېلمستیا برابره کړې وه. د هرات اطلاعات او فرهنګ رئیس مولانا نعیم الحق حقاني دغه میلمنو ته ښه راغلاست ووایه او رمضاني پروګرام یې د یو بل لیدو لپاره مناسب فرصت وبلی. مولانا حقاني دغه ریاست د رسنیو او فرهنګیانو کور وباله. ویې ویل دغه اداره زیار باسي د ټولو اقشارو ستونزې لرې کړي. مولانا حقاني دغه اداره یاد کړه چې د هنروال او رسنیو چلوونکو سره لا ښې او د نږدې اړیکې ولري. همداراز د اطلاعات فرهنګ رئیس د تیاتر یو شمېر هنروالو سره همکاري وکړه. په تیر کال کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیریت د لوري په سلهاوو کیلوګرامه نشي توکي نیول شوي دي. د دغه ادارې مسؤلانو ویلي دي چې په دې بهیر کې ډول ډول نشي توکي نیول شوي. په هرات کې د نشي توکو په وړاندې د مبارزې مدیر مولوي حیات الله روحاني وایي په تیر کال کې 140 کیلوګرامه هیروین، 114 کیلوګرامه شیشه، 140 کیلوګرامه تریاک، 440 کیلوګرامه چرس، 3223 پاکټه کا تابلیت او 12228 لیټر الکولي مشروبات په بیلابیلو عملیاتو کې د دغه ولایت څخه نیول شوي دي. مولوي روحاني زیاته کړه په دې موده کې د روژ د راټولولو کمپاین هم پیل کړی او 50,000 روژ د ښار څخه راټول کړي دي او همې په زرهاو جریبه په نشي توکو کرل شوې ځمکه په ښار شاوخوا ولسوالیو کې اړولې ده. دغه مدیریت دا راز د دغه بدمرغه بوټي د له منځه وړلو په برخه کې د خلکو څخه د همکارۍ غوښتنه کړې ده. د هرات د ګمرک ادارې مسؤلانو په تیر کال کې د څه د پاسه 25 میلیارډ افغانیو د راټولولو خبر ورکړی دی. د دغه مسؤلانو په وینا د دوی عواید د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارډ افغانۍ زیاتوالی شوی. دا راز د هرات سیمه اداره د عایداتي ادارو د لوري د عوایدو د رڼو راټولولو په اړه ټینګار کوي. نور حال په چمتو کړي راپورټ کې. هرات د دوو ګاونډیو سره د ګډې پولې په درلودلو سره د یو ځانګړي سوداګریز موقعیت څخه برخمن دی. په همدې حال د دې ولایت د ګمرک مسؤلین وایي د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارډ افغانۍ ډیر عاید ترلاسه کړی دی. کاري وخت مې ډیر کړی ده په اسلام کلا او تورغونډۍ او هرات کې او خپله دا چې سهار کوم وخت رسمیت وخت شروع کېږي حتی تر ماښام تر لمانځه پورې کار کوم. زه خپله دلته ماښام تر لمانځه پورې په ریاست کې یم دلی. نو که د یو چا یو تجارت کار بندېږي بیا هم موږ داسې دې ته نه دي کتلي چې زموږ کاري وخت پوره سو، رسمیات ختم دي، ته سبا راست یا بس کوشش کوو انشاءالله تاسې هم له خلکو سره مرکې وکړئ، معلومات وکړئ د تجارانو سره چې په دې کار کې موږ ډېر کار کړی الحمدلله. دغه مسؤلان وایي په تیر کال کې 25 میلیارډ افغانۍ عاید کړی چې د دې لامل په ګمرکاتو کې د فساد له منځه تلل او د کار ساعتونو زیاتېدل یاد شوي دي. د بل لوري د سیمې ادارې مسؤلانو هم پر خپل وخت د سوداګرو د ستونزو د حل خبره کړې ده او ټینګار کوي چې د هرات ګمرک د یوه دولتي ادارې په توګه سوداګرو او واردوونکو لپاره آسانتیاوی برابری کړي دي. بله در گمرک هرات شفافیت کاملی وجود داره و در کل به مشکلات تجاران رسیدگی میشه و همچنان اداره محلی هرات به اسرع وقت به مشکلات تجاران رسیدگی میکنه. دا په داسې حال کې دی چې څه موده مخکې د افغانستان اسلامي امارت د صنعت او تجارت سرپرست وزیر
ایران ته د سفر په ترڅ کې د اسلام کلا د غارون پولې د کار 24 ساعته کولو هوکړې خبر ورکړی دی. د هرات د کار او ټولنیزو چارو رئیس حافظ ابو منصور وایي په تیر کال کې شاوخوا 15400 د کار جوازونه کورنیو وګړو او 2 جوازونه بهرنیو وګړو ته په هرات کې ویشلي دي چې له دې امله 2 میلیون افغانۍ عاید ترلاسه کړی دی. د دغه ریاست رئیس دا راز وایي په 2 یتیمخونو کې چې هلکان او نجونې پکې ساتل کیږي 300 تنه بې سرپرسته ماشومان تر پوښښ لاندې نیولي دي. دا راز په تیر کال کې 2200 تنو بې سرپرسته ماشومان او اولیاو ته هم د فن او حرفې زده کړې روزنې ورکړي دي. د کار او ټولنیزو چارو رئیس وایي د جوازونو د لارې عاید د دولت خزانې ته سپارلی دی. په هرات کې د اسلامي امارت ځواکونو د لوري 2 تنه د نشهیي توکو د پلور په تور نیول سوي دي. د هرات امنیه قمندانۍ د 8 امنیتي حوزې منصوبینو دغه 2 تنه د یادې حوزې د مربوطاتو څخه نیولي دي. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي ترلاسه سوي او هغه د اسلامي امارت ځواکونو تر څار لاندې دي. او اوس هم پام وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. ګرانو دوستانو د ما سلامونه ومنئ، شپه مو په خیر. اوس هم پاملرنه وکړئ د سبا ورځې د هوا حالاتو ته. دوشنبه هرات ښار لمر 11 درجه 28 12، غوریان لمر 11 درجه 29 12، کراخ لمر 11 درجه 15 11 او پشتون زرغان لمر 11 درجه 22 14. محترم لیدونکو دا خبرونه اوس په پای کې یو ځل بیا د څو خبرونو سرټکي. د هرات ګمرک د لوري په یوه کال کې د 25 میلیارد افغانیو عاید د تیر کال په پرتله 9.5 میلیارد افغانۍ زیاتې راټولې شوي دي. یو شمېر خبریالانو او هنرمندانو ته د مولانا حقاني د لوري د مېلمستیا برابرول. مولانا حقاني وایي روژه یو بل ته د نږدې کېدو میاشت ده. او د نشهیي توکو د پلور په تور د 2 تنو نیول کېدل. د دې کسانو څخه یوه اندازه نشهیي توکي ترلاسه سوي دي. درنو محترم لیدونکو دا د دې مهال خبرونه چې ستاسو قدرمنو حضور ته وړاندې سوه. تر بیا مو په لوی او مهربان الله سپارم. هر چیرې چې اوسئ شپه او ورځ مو په خیر.